نزار یوسفزی صاحب مونږ سره نن ناست دی زموږ پروګرام دی ډیره دوبۍ نو زه وایم بس تاسو باندې خو سوالونه ډېر نه کوم خو د ډیره دوبۍ حوالې سره او د مسافرۍ او د پروګرام حوالې سره سره په خپله خبرې نو یول خو ستاسو د ویټي خبر د ټول مشرتابه نه ډېره مننه کوم چې د هغه ساده باده پښتنو د هغه ځپلي شوي ولس اواز ویټي خیبر په ټوله نړۍ کې خور کړ دا ډېره د ستاینې خبره ده چې د دې خلکو په زړونو کې د مودو راسه کمې خبرې پرتې وي ویټي خیبر دا هڅه وکړه خلک په لویو لویو بلډینګونو کې په خپلو دفترونو پسې ګرځي تاسو دې ساده باده پښتنو پسې چېرته ودرو ته ځئ چېرته دیرو ته ځئ چېرته چې کوم پارکونو ته ځئ چې چېرته هم دوی تاسو وختي یې نو هلته پسې تاسو تللي نو ستاسو د ویټي خیبر د دوبۍ څانګې د دې هڅو موږ ستاینه کوو د دې مننه کوو ټول عمر د پښتنو هغه ستونزې هغه مسلې چې د پښتنو یې هغه هم رابرسېره کړي دي نو ما مخکې هم ویلي دي بیا یې هم وایم چې دا قدم چې دی ډېر د ستاینې وړ دی او نن تاسو لیدلي چې کباب کېږي او شاه منصور کلي ټول خلک چې کوم نن راجمع دي شاه منصور د صوابۍ ولسوالۍ یو تاریخي کلی دی دلته کې ډېر ګڼ شمېر لکه موږ نورو دیرو ته هم تللي یو پروګرامونو له نو دومره ګڼ شمېر کې خلک لکه موږ ته ډېر کم راغونډېږي څه وجه ده د شاه منصور څومره ډېر غټ تعداد دلته کې آباد دی او څه هلې ځلې روانې دي د هغوی زموږ د شاه منصور کلي دا ساعت دلته کې 1500 کسان دا لکه موږ چې کوم خپل تنظیم لرو په هغې کې رجسټر 1500 کسان دي او دا 1500 کسان په یو سازمان کې په یو تنظیم کې موږ متحد یو زموږ د دې دوبۍ چې کوم مسافر دي یا د یوې کوم مسافر دي جمیل خانه دا په نړۍ کې نور کوم خلک چې مسافر دي دوی دا ژوند د نورو خلکو نه ډېر مختلف دی د دې دوبۍ په یوې کې چې کوم خلک مسافري کوي دوی ډېر د ذمهدارۍ نه کار اخیستی دی کم سړی چې په کم ورځ باندې راغلی دی هغه د خپلو وروڼو د خپلو خویندو د خپلو میندو د هغوی هغه مشر د هغوی هم کړې ده د هغوی پالنه یې هم کړې ده خو بل طرف ته دا کړي چې ماماز یې راغوښتلی د تریز یې راغوښتلی د پپوز یې راغوښتلی نو داسې دغه لړۍ چې کومه ده نو دا جاري ده یو وخت کې زموږ کلي 4 کسان په عمري ځل باندې دلته کې راغلي او د هغې شمېر نن 1500 کسانو ته ورسېد نو دا داسې راغلي دي چې یو عزیز بل عزیز له لاس ورکړی دی یو ورور بل ورور له لاس ورکړی تا ته پته ده زموږ په وطن کې نه کار شته نه پکې روزګار شته چې دا زلمي رالویږي که تعلیم یافته دي که بې تعلیمه دي نه خلکو څخه علم شته نو څخه هنر شته نو دا متحد ده عرب امارات زموږ لپاره داسې ده لکه د جنت یو ټوکړه چې ده هغه پښتانه چې ورته په خپل وطن کې نه کار میلاویږي نه روزګار میلاویږي دلته کې هغوی چې کله محنتونه وکړل دلته کې چې کله هغوی کارونه وکړل نو دې ځای شته شو نو دا هم زموږ وطن دی هغه هم زموږ وطن دی په هغې هم نازېږو خو په دې وطن نازېږو چې دا دومره یعنې تاسو ته به اندازه 6 لکه پښتنو ته کار او روزګار متحد د عرب امارات ورکړی دی دا 6 لکه پښتانه هلته 6 لکه کورنۍ ساتي نن که زموږ په وطن کې تاسو وګورئ دا لږه ډېره خوشحالي ده نو په دې کې د پاکستان د حکومت یا دغه نظام هېڅ لاس نشته دا ټول د هغه مسافرو پښتنو د مټه وتې خوشحالي ده هغوی خپل ژوند په اور کې اچولی دی هغوی د خپلو کورنو نه لرې دي هر ماښام چې موږ ګورو نو خپل ماشومان خپل مور او پلار زموږ اختر په جړا رہی زموږ شوکدر په جړا رہی زموږ خوشحالی غم خود په جړا رہی